سیټ ویټ اپریټر باندې موږ یو پروګرام لیکو زموږ سره یو بلټن دغه دی او د دې یو مینیپولیټر دی به موږ راکال کوو بیا ښه صحیح دی که نه د دې یو لایبرري دی که نه هیډر لایبرري څنګه چې موږ د سی آوټ او دې دپاره موږ دا شیزونه راکال کوو که نه کانیو ډاټ ایچ او دې دپاره موږ هم یوه لایبرري راکال کوو صحیح دی که نه نو کومه لایبرري ده هغه به انکلوډ کړو موږ هیډر فایل زموږ سره څه شی دی MANIP manipulation ها manipulator ډاټ ایچ دا زموږ سره د دې مینیپولیټر دی ښه د دې کوم کیلکولیشن چې کیږي که نه د سیټ ویټ اپریټر نو هغه سیټ آوټپوټ چې کوم دی که نه یو شی موږ آوټ کوو که نه د هغې ځان ته موږ ویټ درکوو چې دې به څونه ویټ کړي صحیح دی که نه څونه ویټ کوي د دې ویټ خو پېژنې که نه صحیح ده د دې ویټ موږ سپیسیفای کوو صحیح ده یو کیریکټر یا یو شی موږ ډسپلی کوو ځان ته آوټپوټ کوو که نه څنګه یې پسې آوټ کړو د هغې ویټ په څونه اوس یې پروګرام موږ تاسو پرې پوه شئ ښه آنلاین فرض کړه موږ یو پروګرام یو سمپل ورته آوټ ورکوو ښه یو آوټ موږ ورکوو سیټ ډبلیو صحیح ده سیټ ډبلیو چې دی مطلب سیټ ویټ څونه کیریکټرز زه ورکوم 5 صحیح شو دا موږ ویلو چې د هر یو کیریکټر چې دی یا بلینک سپیس دا ټول په سی کې یا په یو لینګویج کې دا چې کوم دي که نه الاؤډ نه دي صحیح ده ځکه دې په ځای سټور کېږي صحیح ده که ته خالي ځای ورکړې سپیس ورکړې نه هم لکه هغه په هغې سپیس سټور شو لکه صحیح ده که نه لکه خالي دي چې نو چې ته سپیس ما ورکړو دا نه حسابېږي صحیح شو نو دا پکې دلته حسابېږي دا هغه خبره وه ښه بیا موږ دلته وایو چې فرض کړه یو کیریکټر بل آوټ کړو 62 موږ آوټ کړو صحیح ده بیا موږ سیټ ویټ بیا موږ ورکړو بیا 5 چې کوم کیریکټر دی دا موږ ورکړو بیا موږ داسې چلو کړو 8 موږ ورکړو صحیح شو 8 موږ ورکړو بیا موږ ENDL کړو صحیح شو که نه ENDL به هلو ورکوو چې کله تاسو آوټ کړئ صحیح شو داسې دنګې دنګې بټنې وي صحیح شو او دغه شان موږ نور هم لکه یو 3 کیریکټرز پې ورکوو چې موږ ته لکه دا خالي ځایګونه نه دي چې په دې کې موږ ته سپیس وښیي لکه صحیح ده که نه چې په کم ځایګونه لکه خالي ځایګونه موږ ته هم په دې کاونټ کړي صحیح ده که نه سپیس به په څه کې ورکوئ دې خبر نه کوم د سیټ ویټ خبره کوم وایم چې په سی لینګویج کې کمی که نه بلینک سپیس چې که نه الاؤډ نه دي صحیح ده چې ته بلینک سپیس ورکړې نو هغه هم سټور کېږي صحیح ده که نه صحیح شو که نه لینګویج دی که نه صحیح شو ها فرض کړه موږ یو 3 لاینو ته وکړو دا پروګرام کوو چې تاسو ته بیا څه مسله نه وي ښه صحیح ده څه وو د دې څنګه نوم دی جو بس دا ویسئ نو هلته اوچت یې کوه تا لکه بس دغه ورته اوچت کړه ها دلته اوس دا ویلو موږ لګوټې چینج کوو ښه په دې کې موږ 100 ولګوو صحیح ده په دې کې موږ څه ولګوو 100 ولګوو په دې بلکې موږ فرض کا 70 ته ولګوو دا صرف دا ویلو موږ چینج کوو که نه چې کم ځای دی موږ وړي موږ وایو چې داسې یو لکه یو خالي سپیسونه که نه په دې کې یو ویلو سټور کېږي که نه دا 7 او 8 او دا جدا ځایګونه دي که نه ما تاسو ته لاول ویلو که نه چې خالي داسې کمرې دي که نه صحیح شو نو اوس موږ وایو چې لکه دا په دې ځای کې سټور کړه دا په دې ځای کې سټور کړه دا په دې ځای کې سټور کړه صحیح د 0 نه 9 پورې دا بیا وروسته په ارې کې موږ خو په ډیټیل باندې تاسو پرې ښه پوه شئ اوس داسې یو بلټ ان اپریټر دی موږ سیټ ویټ نو هغه موږ ټرای کوو فرض کړه 162 دا یو ویلیو ما ورکړه صحیح شو اوس زه ټیسټ کوم خپل پروګرام صحیح ده سیمي کولون د وار څه په دغه په خیال وکړئ چې دا د خپل حساب کتاب بدلوئ دوله دلته پای ورکړی تو 60 داسې مونږ وایو که نه مونږ به دې دغه نه کوو مونږ وایو چې موږ دا سیټ ویټ اپریټر دا کار وښیي چې لکه دا څنګه کار کوي صحیح ده که نه نو ګوره دا موږ داسې کار کوي دا یو بلټ ان فنکشن دی داسې کړي صحیح ده که نه دا یې مال دلته پرنټ کړی دا یې مال دلته پرنټ کړی دا یې مال دلته پرنټ کړی دا یې مال دلته پرنټ په حساب باندې دوم دغه شان کړی دی ها صحیح ده که نه صحیح شو مونږ ویلي دي که نه چې یو ویلو مونږ ته 15 اخوا پرنټ کوو 15 لکه ویټ والا مونږ ورکړی چې دا کوم ویلو ده که نه 62 دې له 5 ویټ ورکړه صحیح ده لکه دا په 5 پورې خالي ځایونه چې دي که نه دا په دې کې راوړي لکه فرض که اوس تاسو ته خالي ورکړه په میسوړ کې تم ورکړم ها 15 سپیس یا هر څه تاسو
صحیح ده که نه په دې کې تاسو ښیم ها صحیح ده چې دا سیټ ویټ اپریټر دا د 5 پورې راغلی دی که نه صحیح ده د بل له موږ څه ورکړی دی 8 وله موږ ورکړی دی که نه څه وله ورکړی 5 ول نور ورکړی نو 5 او 5 په دې پسې شو صحیح ده که نه دویم نمبر 5 موږ ورکړی که نه دې سره موږ دریم سرورم داسې په لاین کې موږ ورکولی شو صحیح ده که نه ښه دا څه شی دی یاره په دې کې هسې ټیسټ کوو ښه اوس چې تاسو مې پوه شئ چې څنګه دی دا شی سټارټ دی دا خیر سره دا دې چلو ښه ګوره د ښه دا موږ دې چل کړی دی ها دلته راشئ ګوره لکه موږ یو داسې یو دغه کریټ کړی دی که نه 10 ته ګورئ ښه 10 صحیح ده درې موږ اخیستي که نه درې رولز هم سره بس که موږ وایو چې دا فرض کړه موږ داسې 1 داسې 2 داسې 3 داسې 4 داسې 5 داسې 6 داسې 7 داسې 8 داسې 9 صحیح شو که نه صحیح ده که نه دا موږ سره 10 شو لاس شو د اولني ته موږ داسې کړی دی که نه چې اولنی موږ دلته داسې د اولني ویټ موږ څنګه کړی دی د اولني ویټ موږ کړی دی 5 مطلب د دې 5 پورې به دا ویلیو ته راولې صحیح ده که نه نو 2 ویلیو دي که نه دا هغې څو ویلیو دي 2 دي که نه 6 دی بل څه شی 2 دی 6 دی او بل هم سره څه شی 2 دی نو په دې ځای کې راولئ فرض کړه دا هم سره په دې ځای کې راولئ صحیح ده پته نه لګي چې پوهېږه که نه پوهېږه دغې نه پرېږده دې شي ته ګورئ ښه دا بل زموږ سره څه دی دویمې زموږ سره دې له هم موږ 5 ویټ ورکړی دی صرف 8 ویلیو ده 5 د دې نه 5 مارکې 5 دا 5 هو شو که نه اوس د دې نه 1 2 3 4 5 په دې ځای کې اټ ولګوه صحیح شو دا یې موږ ته داسې لګولي دي ښه لاندې دویمۍ لاین زموږ سره څه دی 5 دی که نه نو 5 دا دی که نه د دې پورې به 100 راولې نو 5 100 به څنګه راځي چې دلته ته 1 ولګې او دلته 0 ولګې او دلته 0 د 5 پورې راغی که نه صحیح شو د دې ویټ دا شوې صحیح ده که نه موږ وایو چې د پایپ ځیګونو کې لکه دی راوړه خو 3 کریکټر دا اوس ته غټي که 15 کریکټر دي که بیا به 15 کې راځي که نه صحیح شو چې دې ځای کې فرض کې چې څو کې 0 0 اوس به څو کې راځي په څو کې به راځي اوس به دې کمپلیټ کې راشي که نه په یو ټولو کې به راشي ښه اوس به بیا داسې راشي 1 داسې به راشي 1 دا به راشي 0 او دا بل به هم راشي 0 صحیح شو داسې به راشي بیا صحیح ده بل مونږ څه اخیستی دی فرض کړه 77 د پایپ نه پایپ بل مونږ اخیستی 1 2 3 4 5 دا 4 پایپ په دې کې هم 7 ولګی دې کې هم 7 صحیح شو دغه شان دا لاندې به هم دغه شان وکړئ صحیح شو سیټ ویټ اپریټر کې مونږ دا وکړو چې یو خپل کوم آوټپوټ چې کوم دی که نه د هغې مونږ ویټ معلومو ویټ پای څنګه معلومو ها تاسو اوس کیریکټر ټایپ کوم ویریبل چې کنه تاسو وایي چې هغې باندې څه پروګرام ولیکو دا ملټي لاین کمنټ کو مطلب دا چې ملټي لاین کمنټ کو مطلب څه شو لکه دا بیکاره شو صحیح ده دا ته اوس اوس موږ خپل دغه چې لیکو هغه به داسې لیکو نو پر هغې موږ څه لیکو کیریکټر موږ انټیجر او فلوټ او هغه شیزونه لیکل که نه دې په ځای به کیریکټر ولیکو کیریکټر ا یا هر څه شی لیکم که نه او دلته والا خپل رینج ورکړه په دې ډبل بریکټونو کې څو رینج ورکړه فرض کړه 5 رینج ورکړه صحیح شو یو کس ته زه بیا وایم چې فرض کړه سی آوټ و صحیح شو انټر یور نیم صحیح ده که نه نوم دې انټر کړه موږ وایو چې نیم چې کوم دی که نه دا پس زموږ سره کوم یو ویریبل دی نوم زموږ سره څه شی دی کیریکټر ټایپ که نه اے بي سی پکې لیکلی که نه صحیح شو जो चल वो उसी मुझे सी एन सो एंटर का ए सही शू ना एंटर को और जे मचे सी आउट हो द एम का डिस्प्ले का सही था ए पोस्ट है ना दाम यो सिंपल प्रोग्राम को दा वती उस डिसेबल को हाँ दा वती डिसेबल को देखो चिंता को سیټ ویټ خو موږ بند کړو که نه هغې کار خو موږ نه کوو که نه نو اوس دلته تاسو راشئ دا شی به اول بند کړئ نو وروسته کار کوي ښه صحیح شو نه اوس کمپایل کړئ خپل پروګرام صحیح شو دی وایي ستا په دې پروګرام کې په کوم کوم ځای کې ایرر دی یاره دی وایي ستا پروګرام کې په دې ځای کې ایرر دی څنګه ها
गुड यार वेल डन शाबाश صحیح شو بیا کمپایل کړئ یو منټ کې برابر ها صحیح ده ها او ګیټ کیریکټر چې کوم دی کنه دا ګیټ سی ایچ کنه دا مونږ ته وخیا دا مونږ سی ایچ کو ضرورت نشته کدا تلر کې هم سمجھ نه راغلی صحیح ده کنه ها بالکل به شو کوي بالکل به شو کوي صحیح ده ها اوس کمپایل کړئ کنه لکه دا مونږ ته صرف دې لپاره دی put your name Ali صحیح شو کس څه کوو دا شي کنه صحیح ده کنه اس کړه نو ها چې څونه کریکټر تا دلته ورکړي کنه لکه 5 تا ورکړي کنه ګوروس موږ ورکاو تاسو وته سپیس هم پته ولګي صحیح ده چې بلانک سپیس چې کوم دی کنه موږ ورکو پر علي او خان په منځ کې موږ سپیس ورکاو نو به هم نه علي نو اوس پرس دا پروګرام خپل رن کوي کمپایل کوي صحیح شو کمپایل لیکو رن کا رن دی کو خپل پروګرام اوس ول دراشي ها نو پرس موږ ورکو چې علي صحیح ده کنه او بیا سپیس کې اچ ان صحیح شو علي خان دا 5 نه زیات شو کنه موږ انټر کوي علي پرنٹ کوي خو خان سره نه پرنٹ کوي ولې سره نه پرنٹ کوي چې دا درې نه بهر ده صحیح شو اوس دا 10 کوي دا 10 کوي سپیس په کې نه دی بس دغه تاسو کریکټر حساب وي صحیح شو کنه پنځه به راوځي ته بل چې څونه پرنټ کې سپیس په کې راغلی سپیس نه هو بیا دین نه وځي اوس ګوره اوس ما 10 کریکټر ورغونه اوس ته ولیکې څه شي خان صحیح ده سپیس کې په څه دی باندې ولې باندې پرنټ کوي څنګه چې پرنټ کوي خو سپیس په ایز ا کریکټر حساب دی تا 5 ورکړي کنه نو 5 په پکې سپیس حساب لګا صحیح شو اوس علي اوس په تاسو ټول پرنټ دي چې 10 کریکټر نو کم دی کنه اوس یعنی وای what is the problem ha compile دا څو کریکټرز دي 10 نه کم دي کنه ها دا شان تاسو نورم دغه ورکول شي ها صحیح ده کریکټرز کار دې بدلی کی دا کې وسره چې کړه کنه سپیس هو کنه یو سب سپیس وره ها او د سپیس نه په هغه مو تاسو وی کنه نه راوځي ته بیا ټیسټ کوي خیر 5 مو ورکړو صحیح ده سپیس هو اوس تاسو چې وداوت سپیس علي خان ولیکا تاسو چې د سپیس نه علاوه علي خان ولیکا سپیس به مور او سپیس نه علاوه لیکو ها نه کنه اوس علي خان نه کنه سوره دا څو کړی تاسو پنځه وخت تاسو کمپایل کړل بیا تاسو هغه 10 باندې دا ول یاره موږ کمپایل کوو څه دا کې اکثر فرق راځي ها یو پروګرام په یو فایل کې ما هډر پروګرامونه لیکي صحیح ده پروفیشنل دا دونو چې ولې لګا دا څه پرابلم ده موږ خو غوښتي 5 صحیح ده پګار دې موږ ته 5 منټه او سوې ما ولګا تاسو دغه نور دونه صحیح ده دا موږ ارینج ورکو صحیح ده کنه چې 5 چې کوم دي کنه او پرس کا دا موږ چې 2 کمپایل کا او د ترن کا پلان ورته د سټریم ورته څه دوه کریکټر دي کنه علي پکار چې دا علي سوې منه صحیح ده زموږ د پروګرام مین مقصد دا چې دلته څونه دغه ورکې کنه او دا ته راوځي صحیح شو اوس نو زموږ دا شی دغه نه بهر کېږي 14-15 کېږي نو موږ دا اوس بند کړو صحیح ده کنه